الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك کتاب کی زمانگ دا درسونو پاخرنی درس کی منگا شلم نمبر حدیث ختم کردو او اگا دا فائدون ڈک حدیث چی پاگی کی دا حیاء پبارک خبر شیئو نن با انشاءاللہ دا یوشتم نمبر حدیث نشورو کو او په دې حدیث کې بنیادی مسله دا بیان شوې ده چې صرف په دې باندې کار نه کیږي چې یو سړی د څه وخت دپاره دینداري وکړي، بلکې په دیندارۍ باندې مضبوط پاتې کېدل پکار دي چې هغې ته استقامت وایي. نو دې حدیث کې د استقامت په باره کې خبره شوې. عن ابي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. ده صحابي سفيان قلت يا رسول الله، وما پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدا خبر وکړه، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما ته په اسلام کې دې څه وینا وښیه چې ستانه علاوه بیا زه چانه د هغې په هکله تپوس نه کوم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې قل آمنت بالله، ته داسې وایه چې په الله مې ایمان راوړی دی، ثم استقم، بیا په دې خبره باندې مضبوط اوسه. دا حدیث امام مسلم راوړی. راوي د دې حدیث ابو عمرو او دسم ویلکی چې ابو عمره، یا کنیت ابو عمرو یا ابو عمره. سفیان ابن عبدالله الثقفی، پورنی مدے سفیان ابن عبدالله ابن ربیعه ابن الحارث الثقفی الطائفی. الثقیف تا قبیلی دے او دا طائف دے رضی اللہ عنہ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تپوس کړي. یو روایت کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی، په هغې کې دا دي چې سفیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله حدثني بامر اعتصم به. ای د الله پیغمبر ما ته داسې خبره وښایه چې مضبوطه راونیسم، او نصیحت یې دې دپاره چې په هغې باندې عمل وشي، مضبوط راونیوی شي. سرسري نصیحتونه اورېده او بیا شاته غوزارل، دا خو هغه کوم لوی هدف چې د هغه ترلاسه نه شو. او دا د مؤمنانو صفت ذکر شوی د قرآن کې، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مؤمنانو کی دا صفت تے چی خبر اوری و بیتا بیداری کی دا خبری. صرف دانی دی چی تا دا علماء پا مجالسو کی کینی او اسی و تا خوشحال ہے چیز دا پلانی شیخ صرف سرناسی و پلانی سرناسی و کتاب میں اوکتو بیان میں اوریدو. مقصدی خبر دا دی چی تا و مجلس کی کینی ای کی خبری اوری او پاگی بند عملو کی مضبوطی راونی سی. او دا علم یستا دا پر حجت تی یا پتا باندی حجت تی. پتا باندی حجت دیسی دی چی قیامت پا ورز با گوائی که دا اللہ پا مخ کی چی اللہ تا دا خبر معلوم و خود پا عمل نئے کڑے، نمد دی علم دلا ستا تا عذاب ملاوی دیش. او ستا دا پارم حجت گرزی دیشی چی اللہ پا در که دا گوائیو کی چی اللہ دا علم از دا کڑو عملی پی کڑو ستا در رضا دا پارا و بے خلکو تا خولیو، نو اگا علم دلا سبا او بخلیش. هر علم دلا سکو رسڑے نبخلے کی، او نه هر علم کون کې کامیابی.
قیامت پورې چې به ولني 3 کسان د جهنم اور به په هغوی باندې الله ګرموي، نو په هغو کې یو هغه دی چې عالم دی او قاري د قرآن دی. الله به ورته څه دي کړي؟ یا الله ستا د رضا دپاره مې علم خلکو ته ښوولی او قرآن مې ښوولی او تلاوتونه به مې کول. الله ورته دروغ دی ووایي، تا خو دې دپاره علم یې زده کړی چې لیقال عالم، چې خلک وایي چې دا عالم دی، مولوي صاحب دی، مفتي صاحب دی، مولانا صاحب دی. لیقال قاري، چې خلک وایي دا قاري دی. علم خو تا دې دپاره کړی چې پیسې پې وګټې، مشهور شي، شهرت حاصل کړي، دنیا پې حاصله کړي، د دنیا منصب او عزتونه پې وګټې، دې دپاره د علم کړه. ګوره سره د علمه اولنی انسان دی جهنم ته لاړ، او سره دی چې قرآن په سینه کې دی او قاری د قرآن دی جهنم ته لاړ. دا ډېره د یېرې خبره ده. نو صرف په دې ته نه خوشحالېږي چې زه بیان اورم یا زه د یو عالم سره کینم او ما کتاب وکتو او ما درس واورېد. وایي چې حدثني بامر اعتصم به، یا رسول الله داسې خبره وښیه چې زه یې مضبوطه راونیسم. دا د صحابه کرامو شان چې کومه خبره به یې زده کړه کنه د مرګه پورې به باقي باندې مضبوط ولاړو. دې ته استقامت وایي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او نور صحابه کرام مبارک راځي، یعنی په کلونو کلونو کې به هغوی یو سورت د قرآن ختمه. عبدالله بن عمر تقریبا 9 کاله سوره بقره کې اړولې دي. ستاسو څه خیال دی چې عبدالله بن عمر ذهن کمزوری و که په قرآن نه پوهېدو؟ هغه آیت به وي، هغه به یادو، په هغې به ځان پوه کوو، په هغې به عمل کوو، بیا بل آیت ته وړېدو. دا د هغوی طریقه وه، ځکه به دا وخت دومره ولګېد. او نن سبا په زرګو نصیحتونه به واوري په میاشت کې او په هفته کې، او عمل په یو باندې هم نه کوي. هسې تش په نوم باندې دا خبره ده چې به د دین زده کوي او د علماو سره کښېني. خبره چې دې واورېده هغه بیا مضبوطه راونیسه او په هغې باندې عمل کوو د مرګه پورې. نو د صحابه کرامو شان دا دی، حدثني بامر اعتصم به، چې مضبوط یې راونیسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قل ربي الله ثم استقم، دا خبره وکړه چې زما رب الله دی او بیا په دې باندې مضبوط اوسه. یوې ما ورته چې یا رسول الله ما اخوف ما تخاف علیه، ای د الله پیغمبره د کم شیز د لاسه ته په ما باندې یېرېږي چې دا شی به ماله نقصان راکړي. ګوره دا اوس صحابي دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یعنې د څه د لاسه ته په ما یېرېږي چې هغه ماله نقصان راکړي. هغه شی راته وښیه چې احتیاط کوم، او زمونږ هغه به ایمان به څه ایمان نه وي، دینداري به څه دینداري نه وي. او که ده ته دې ووایي چې یعنې د پلاني مسله کې احتیاط کوو یا په دې کې، نو تا سره الټه جګړه هم کوي او خبرې در سره مړوي چې ښه زه تا ته بېدینه ښکارم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ده ورته دا خبره وکړه فاخذ بلسان نفسه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپله ژبه ونیو ووایي هذا د دې په باره کې د باندې یېرېږم، د دې حفاظت کوه، د دې د لاسه ډېر خلک تباه شوي دي. نو د حدیث مې دې دپاره ذکر کړو چې دغه شان حدیث امام ترمذي م راوړی، په هغې کې دغه زیادت دی. خو سره ځو د حدیث ته وضاحت طرف ته. دا صحابي پیغمبر ته وایي چې ما ته داسې خبره په اسلام کې وښیه چې ستا نه بعد بیا زه د هغې په باره کې د چا نه تپوس نه کوم. معنی دا چې ما ته جامع کلام وښیه، لنډ او غونډ، چې ډېرې فایدې پکې. نو سوال دا دی ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوامع الکلم نه و؟ د هغه هره خبره لنډه او غونډه وه که نه وه؟ نه ده معلومه تاسو ته؟ وه. ولې چې د صحابي بیا د تپوس کوي؟ دا د هغوی خپل یو شوق و. یوه دویمه دا چې هر صحابي دا شوق دی چې خاص ماته ووایي، نو په هغې کې به 2 خبرې راشي. یو خو چې خاص چاته نصیحت وشي نو بیا ډېر مضبوط رانیسي. لکه ته یو سړی جدا کې
او هغه ته ووایي چې وروره دا مسله په تا کې ده، او یو عام بیان وکړي. دا ته چې سړی جدا کړي ورته ووایي چې دا مسله په تا کې د ځان نه لرې کړه، دا د دې لپاره ډېره فایدهمنه ده. دویمه، هر صحابي دا غواړي چې په دې کې یو قسمه فضیلت او شرف دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته نصیحت وکړي، نو دی غواړي چې دا شرف ماته ملو شو. د اوسه پورې د دیندارو خلکو، زه د دیندارو خبره کوم، د اوسه پورې د دیندارو، خصوصا د هغه دیندارو چې دین زده کوي، د هغوی دا طریقه ده چې د علماو نه نصیحتونه وخت په وخت غواړي، وی ورته دې چې ماته نصیحت وکړه. او د نن سبا دا دور ډېر لږ خلک داسې به تا ته میلاو شي چې هغه به داسې ووایي چې ماته نصیحت وکړه، ځکه چې دا خبره دته ګرانه ښکاري، ځکه چې ځان ورته څوک ښکاري، نو دا خبره ورته ګرانه ښکاري چې زه به چاته وایم چې ماته نصیحت وکړه، ولې په ما کې څه کمی دی چې ماته نصیحت وکړه. دویمه دا چې هغه شوق او جذبه نشته، دا خبره شوق غواړي. شیخ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب ماته نصیحت وکړه چې زه الله ته نږدې شم، دا هر سړی دا خبره نه کوي. دا چې څوک فعلا الله ته نږدې کېده غواړي، هغه دا خبره تپوس کوي. ماته نصیحت وکړه چې ایمان مې ډېر شي، ماته نصیحت وکړه چې الله ته نږدې شم، ماته نصیحت وکړه چې د ګناهونو نه په څه طریقه بند شم، ماته نصیحت وکړه چې د جهنم نه به څنګه بچ کېږم، ماته نصیحت وکړه چې د آخره خاتمه به زما څنګه برابر شي. او دا قسمه تپوسونه، او دا د ډېرې لویې برخې خاوندان یي چې هغوی په نصیحتونو پسې ګرځي چې څوک راته نصیحت وکړي. دا زړه دا په یو حل باندې نه، دې ته قلب ولې وایي په عربۍ کې، ځکه چې دا وړي راوړي، نو په زړه باندې قسمه قسم حالات راځي، شهوات، د شیطان زور، په دې انسانانو کې چې کوم شیطانان دي دا حالات، فتنې، د دنیا مسلې، ګناهونه، دا هر څه په زړه باندې اثر کوي. نو دا زړه اوړي راوړي، نو ځکه دا نیکان خلک وخت په وخت د نصیحتونو مطالبه کوي چې زړه برابري. هر وخت چې سړی کله نصیحت اوري یا مطالعه کوي ګوري، نو د هغې د لاسه د زړه چې د هغه برابري او زړه یې ګډوډ کېږي نه. نو ځکه دې صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نصیحت وغوښت. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې کله به د ځان نه نصیحت کو، لکه موږ سره حدیثونه تیر شو مخکې، حدیث د معاذ، حدیث د ابو ذر، حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهم. نو کله نه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه نصیحت شروع کو، او کله به صحابه کرام وغوښتو نصیحت، لکه څنګه چې دې حدیث کې دی، او یا یو حدیث کې به راشي لکه معاذ رضی الله عنه، پای کې نصیحت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غوښتی شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې قل آمنت بالله ثم استقم، ته داسې ووایه چې په الله مې ایمان راوړی دی، ثم استقم، بیا په دې خبره باندې استقامت هغه په ځان کې راوله. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت د هغه د خبرې مطابق دی، ځکه چې هغه یو لنډه او غونډه خبره غواړي، هغه یو لنډ او یو جامع نصیحت غواړي. نو زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږو خبرو نه په 2 جملو کې ورته هغه سره جمع کړو چې په هغې باندې که کتابونه په 100 مجلداتو کې ولیکلی شي نو شرح به پوره نه شي، په 2 جملو کې بس. او دې ته بلاغت وایي د یو انسان. بلاغت دې ته وایي چې سړی خبرې لږې وکړي او پای کې معنی ډېري، پای کې فایدې ډېري. ځکه عربی کې مشهوره خبره ده، خیر الکلام ما قل ودل، ښه خبره هغه ده چې لږی او په دلیل سره یي. خو همیشه بلاغت دا نه دی چې یو سړی به مختصر خبرې کوي، کله نه کله بلاغت او فصاحت دې ته وایي چې وضاحت به کوي د خبرې. اوس یو سړی یو داسې خبره وکړي چې د هغې وضاحت ته ضرورت وي او بیا پرېږدي په غزي باندې، دې ته فصاحت ویلی کېږي؟ نه، فصاحت خو دا دی چې ته دا خبره پوره کړې، واضحه یې کړې، دې ته فصاحت وایي. خو عام اوقاتو کې خبره لږه او فایده منه، دا د فصیح او بلیغ انسان صفت دی. په دې علماو کې هم دي سي
بعض علما دغوی په مختصر بیان کې په مختصر نصیحت کې بشمار فائدې بیان شي او یو نیم بدیسی چې دا غریب نه خبره تختی ټوله چې زه څه ووایم. مثال کې دا حدیث شروع کی ابو عمرو سفیان بن عبدالله او بس بیا د صحابي په سیرت کې ورغی، دا غزینه بل طرف ته ورغی، دا نه بل طرف ته ورغی او بیا د صحابي د نصیحت ولي غوښتو او دا یعنی دومره د ګډوډ شي چې بیا غریب له دا چل نه ورځي چې اوس د خپل خبره څنګه راټوله کړم او څنګه راجمع کړم. او دا بیانول د ځان له فن دی، لیکل د ځان له فن دی. نو بعض علماء له الله دواړه نعمتونه ورکوي، په قلم کې هم زوري او په ژبه کې هم زوري، او بعض علماء صرف په قلم کې زوري او د بعضو صرف په ژبه کې زوري. نو دا د الله ورکړه دی چاته یې ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 2 جملو کې ټوله خبر راټوله کړه. قل آمنت بالله، ته دا وایي چې ما په الله باندې ایمان راوړی. دی بل حدیث کې قل ربي الله. بنیادی مسئله ورته وښوه. څه مطلب دی؟ توحید په ځان کې راوله. یو سړی دا ویلی شي چې قل آمنت بالله، زما په الله باندې ایمان د کلمه وایم لا اله، دا بس پوره ده. نه، آمنت بالله د ایمان مسله موږ مخکې بیان کړې ده چې ایمان د زړه عقیدې ته وایي، د زړه اقرار ته وایي، د ژبې وینا ته وایي او د اندامونو عمل ته وایي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ټکی خو ټول هر څه پکې راځي. ګورې نو دا سوچ به نه کوي چې ښه پیغمبر دې صحابي ته وایي چې ته په خوله وایه چې ما ایمان راوړه او نور چې څه کوې کوه. نه، چې دا دې وایي چې ما ایمان راوړی دی، نو په خپله به د ایمان کې 3 خبره دننه راغلي، 3 خبرې به کې راغلي. په زړه کې به مضبوط اقرار او عقیدې، په ژبه باندې به وینایي او په اندامونو باندې به عملي. دا 3 خبرې په ایمان کې دنده دي. 3 خبرې په ایمان کې دنده دي. نو داسې نشي کېدی چې یو سړی دا وایي چې ایمان دې ته وایي چې په زړه کې زه اقرار کوم، دا منم چې او الله شته او د الله بندګي پکار، په ژبه وینا ته جي ضرورت نشته، په ژبه وینا ته ضرورت نشته او نه عمل ته ضرورت شته. داسې خو فرعون هم په زړه کې منله چې دی دروغجن دی او موسی علیه السلام څه دی رښتینی دی. منله که نه منله؟ الله هم په قرآن کې وایي منله. نو که چېرته دا مسله داسې شي نو بیا خو فرعون هم والعیاذ بالله مسلمان دی، بیا خو هغه هم صحیح مسلمان و، ځکه چې زړه کې خو یې وکنه، زړه کې خو دا خبره هغه ته 100% معلومه و چې زه دروغجن یم او موسی علیه السلام څه دی رښتینی دی. که چېرته څوک دا وایي چې نه په زړه کې منل پکار دی او په ژبه وینا کافي ده، عمل ته ضرورت نشته، نو بیا دا دومره اعمال چې شریعت ذکر کړي دي او د ارکان چې بیان شوي دا څه دپاره بیان شوي دي؟ د دې فایده څه ده؟ دا خو په خپل باندې وایي چې دا د مرجیو مذهب دی او بس په خوله باندې کلمه وایي او عمل ته ضرورت نشته. که چېرته څوک داسې وایي چې په ژبه باندې اقرار کافي دی، صرف په ژبه وینا زړه ته ضرورت نشتی، نو بیا خو منافقانو مسلمانانو، ځکه چې په خوله باندې او په ژبه خو هغوی اسلام منو که نه منو؟ منوی، نو بیا خو هغوی مسلمانان دي. نو ځکه دا 3 خبرې په دې کې لازم دي، په زړه کې اقرار او عقیده مضبوطه او په ژبه وینا او په اندامونو باندې عمل. په دې باندې ما ډېر علمي درسونه کړي یو وخت کې، ډېر حیرسناک او ډېر ذهین انسان به چې هغه ته دا مسلې یادي. په دې موږ تفصیلي دلایل هم بیان کړي چې په دې څه دلیل دی چې زړه اقرار ته ضرورت دی او د ژبې وینا ته او د اندامونو عمل ته. الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته صرف دا نه وایي چې ته په خوله باندې ووایې چې ما ایمان راوړی، نه، مطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې ته دا خبره د زړه د کومې نه ومنه چې زما ایمان په الله باندې دی، بیا به په ژبه یې ښکاره کړي او په اندامونو باندې به عمل کې څه چې راته الله ویلي هغه به کوې.
اوس څوک دا وایي چې په دې کې خو دا خبره نشته چې سره ته الله ویلي دی هغه وکړه شتي پکې نه هغه ځان له ابوزاغه جملې لا نه ورغلی یو سړی دا وایي چې زما په الله باندې ایمان دی نو چې ایمان دی خو بیا به په چا چې د ایمان دی دا به خبره هم منې که نه نو چې خبره منې عمل به کې چې خبره منې نو بیا به عمل کې د هغه په خبره باندې چې سره ته ویلي د هغه به کې چې د سنې منع کړی د هغې نه به ځان منع کې نو دا خبره به کوم دننه راله او زه بار بار دا خبره کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې مختصر مه ګڼه مختصر په دې معنی چې یعنې بس دغه ظاهري ټکي دا ظاهره کې مختصر دي خو دې کې دننه لویې خبرې پرتې دي نو صرف په دې قل آمنت بالله په دې کې ټول دین دننه راغی په دې کې ټول دین دننه راغی ثم استقم دا بنیادي جمله چې دې دپاره امام نووي رحمه الله دا حدیث راوړی اوس په دې هم صرف کار نه کېږي چې زه مؤمن یم او عمل کوم او څه وخته پورې قصه بیا ختمه شو نه ثم استقم بیا په دې باندې استقامت د استقامت علماو ډېر تعریفونه کړي دي ښکلی تعریف یې دا دی استقامت دې ته وایي چې نیغه لار نیوه نه به تې ښی ته ځي نه به تې ګس ته ځي او په دې کې دننه چې د نیغه لار دې ونیوه نه به تې ښی ته ځي نه به ګس ته ځي په دې کې ټول اعمال دننه رالو یعنې ټول هغه اعمال او هغه څه چې الله راته ویلي په هغې عمل کول که هغه ظاهري او که باطني په دې کې دنه دا خبر راغلی چې پرېږدي به ټول منهیات چې د څه نه الله منع کړی که هغه ښکاري دي او که هغه په پټی دي او دا خبره به کوم ده استقامت دې ته وایي چې نه به زیاتې کې نه به کمی کې د غلو او د تقصیر په منځ کې وایي نه به د حد نه اوړي نه به کمیږي دې ته استقامت وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم استقم دا په بنده باندې لازم دي چې دی بیا په دې خبره باندې مضبوط او کلک پاتې شي او دا صحیح ایمان دی چې کله تا په الله باندې ایمان راوړو او د الله طرف ته توجه وه او د الله بندګي دي کوله نو بیا په دې لار باندې مضبوط پاتې کېده نه به ښی ته ځي نه به ګس ته ځي او دا ډېرو اوچتو بندگانو د الله ته دا نعمت نصیب کیږي استقامت معمولی څه مه ګڼئ استقامت معنی دا دی چې لکه اوس ته یو عمل شروع کو او د مرګه پورې په دې پاتې کېده نو د مرګه پورې په یو عمل باندې کلک پاتې کېده او په هدایت باندې کلک پاتې کېده دا هېڅ شک په دې کې نشي چې د الله له توفیق نه بعد دا لوی ایمان غواړي لوی ایمان د غره په شان ایمان غواړي د غره په شان ایمان منګه هر منځ کې او په هر منځ کې په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقیم اے الله ماته نیغه لار وښایه صرف وښایه عمل توفیق راکړه صرف د عمل توفیق راکړه بیا مې پې ساته د مرګه پورې یا الله ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولي قرآن کې د نیکانو علماو د دعا را نقل شوی ده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا دا ټول په استقامت پسې ګرځي د استقامت وږي دي لږ ساعت له عمل کول دا ګوره ګران کار نه دی لکه زه نن تاسو ته د تهجد فضایل بیان کوم او ته جذبه شوې 2 رکعات یې نن وکړو ګران کار دی که آسان دی هیڅ ګران کار دی 2 نه 8 به مو کې 10 به مو کې کېدای شي 6 کې ډېر جذبه کې راشي خو دې عمل باندې همیشواله دا ګران کار دی زه د درس فضایل بیان کوم چې موږ دین زده کوي او درس له راځي او بیان له راځي او کتاب ګور او ته جذبه شوې 3 ورځې رالي او بیا قصه ختمه دا جذباتی دینداری نه دا ډېر وخته پورې نه وي او دې باره کې انشاءالله حدیثونه به ته زه یو بیان کړم دا جذباتی دینداری نه دا ډېر وخته پورې نه یو دا سخته دینداری نه دا سخته دا چې سم په ځم باندې د هر څه داسې
ته به وایي چې دی سم بس یو لوی ولی الله کامل ولی الله دی د ده دینداري د یو څو ورځې وي سخته ډېر وخت څوک نشي تېرولی لکه یو نیم سړی دومره تقوادار د ځان نه جوړ کړي دومره تقوادار که د هغه په مجلس کې دی وخندل نو د هغه طبیعت خراب شي که د هغه په مجلس کې دی څه ګپ ولګو طبیعت خرابېږي که چېرته مثال کې یو شپه دې تهجد لږ وکړو یا یو شپه ستړی ودې نه کړو یا یو نفلي روژه دې ونه نیوه نو بس د ده په تله کې ته بېدینه دا سړی د ده دینداري لګوي او یو د جذباتي دینداري دام لګوي دا ښه واضحه خبرې دي او موږ لیدلي په خپلو سترګو موږ په خپلو سترګو لیدلي دي د هغه خلکو دینداري چې کومو خلکو په دین کې غلو او سختي کړې ده هغه نه دي پاتې شوي په دین باندې او یو دا جذباتي چې ډېر شوق یې پیدا شي موږ چې به کله سبقونه وي اوس هم الحمدلله موږ سبق وایو د مرګه پورې به یې وایو چې کله به یو اعلان نشر شو چې د پلاني شیخ درس دی مثال کې سنن د امام ترمذي د دې شرحه به کوي یو پیر داسې اعلان وشو چې کوم علل چې امام ترمذي راوړي د هغې شرحه او دا ګران علم دی انتهایی ګران علم خو چې چا شوق او ذوق یې هغه ته بیا اساني نو بس د هغې دپاره د بعضو داسې نوي نوي نسخې راوړي او نوي نوي کتابونه او ځان سره رجسټرې او قلمونه ډېر علمي درس شروع شو ډېر دغه درس شروع شو نو ما ته پته ولګېدې بعضو چې دا داسې ما سره مکتبه کې یو نسخه پرته وه هغه مې راوړه ما ته وایي نوي نسخه راغلې وه به دې اخیستې وه او داسې راغلی وه باندې تحقیق دی په هغې دا دی دا ما پته به ولګي تا سره چې دا کومه تحقیق والا نسخه دې هم پته ولګي چې دا کوم ځای ته رسي یو 3-4 ورځې را شیخ په درس کې سمه ګڼو فاما الزبد فیذهب جفا هغه زګ بیا زر ختمېږي 3-4 ورځې بعد هغه پاتې شو چې هغه یقینا د دې مجلس حقدار و او هغوی پوهېدو چې دا شیخ څه وایي هغه نور ټول هغه چې موږ سره به ګرم ګرم کېدو او کته به تلو برایرو چې دا وایي دا وایي دا یو ما ته وایي عربي وایي څه ناشنا درس شروع شو علل دا خو دا علم پسې موږ ګرځېدو دا هغه 2-3 ورځې بیا ما نه و لیدلی علم سړي غواړي څه غواړي سړي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال دا سړي غواړي مهنت غواړي هلکه د انسان نه یو لوی سړی جوړ شي خبره مې دا کوله چې ته به جذبه شي او ته به د رسول الله راشي خو په دې باندې استقامت ډېر ګران دي زه به د روجې فضایل بیان کړم چې دا پیر په ورځ روجه نیوه او د جمعرات په ورځ دا یو چت عمل دی او ته به جذبه شي او ته به یې ونیسي بیا ختم دا وقتي طور جذبه نه د دې داسې اوږده فایده نه وقتي طور جذبه د دې اوږده فایده نه استقامت پکار دی په دې دینداري پاتې کېدل پکار دي دا زه نه یم ما دا نه دي ویلي چې دینداري به همیشه ستا په های او په اوچته درجه کې نه انسان کمزوری دی کله به کمیږي کله به زیاتېږي خو چې ته پې یې ته په هغه دیندارۍ یې په هغه لارې یې په حق یې دا د نه منلو خبره ده چې څوک دې دا ووایي چې زه به په دیندارۍ باندې او په نیغه لار د همیشه دپاره داسې اوسم چې بلکل به څه کمی نه وي دا د نه منلو خبره ده کمی به لازم راځي خو د استقامت په لار چې کله روان شوي که نه او په نیغه لار او پې مضبوط وي نو چې کله هم کمی راشي نو بیا به راواپس کېږي الله ته نو هم په حقه لار به پاتې شي کمی راغی ته ته پته ولګي چې ربی زما نه خو کمی راغی او کوم ځای کې یې تندک وخوړولی دی او کوم ځای کې د خپه وښویې ده
د هر څه حالات په سړي باندې راځي په دیندارۍ کې، نو د هغې به دا مطلب نه چې ستا دینداري ختمه شوه. لکه بعض خلک داسې دا کمې خبرې چې نن تاسو ته کوم دا ګوره د زړه د کومې نه او فایدهمنې خبرې دي. بعض خلک داسې دي چې دینداري په یو لیول کې روانې ښکلې مزېداره، منځ کې په ده باندې داسې څه حالات راشي چې دی لږ بېدینه شي. څنګه بېدینه شو؟ لکه موبایل یې راواغستو، فیسبوک یا انټرنیټ یې کولاو کو بل څه او په هغې کې د یو زنانه تصویر ولیدو. دا ګناه ده چې دا کار ده د اوسه پورې نه کو. استقامت دې ته وایي چې دې سړي نه دا کار وشو، دې ډایرکټ راواپس کېږي بیا الله ته، او د دې کار د نه کولو پوخ عزم وکړي چې بیا به یې نه کوم، دا غلطي زمانه وشو او یا الله معاف مې کړي. دا بس خلک په ښه لیول رواني په دیندارۍ کې، خو داسې یو ګناه ترې وشوه یا منځونه ترې پاتې شو، نو په دې پسې بیا د ده چې هغه لږه ډېره دینداري کومه نوره ده هغه پسې هم ختمه کړي. دا دلیل دی په دې باندې چې ده ته استقامت نه نصیب شوی. دې لږ وخته پورې بس غریب معمولي خپې وښویده، د خپې ښویدو سره ټول ولید. دی بل طرف ته چې را کوم مؤمن دی او ده ته استقامت نصیب شوی دی، د ده خپې چې وښویږي دی ځان را ټینګوي، ولیدو ته ځان نه پرېږدي. چې خپې وښویږي دیوال را ونیسي، پړی را ونیسي، د چا په اوږه لاس کېږدي، خو ځان را ټینګوي، ولیدو ته ځان نه پرېږدي. او دا بعض د دیندارۍ د روډ را ونیسي لږ ساعت له او څه وخت له او میاشت له او دوه له او کال له، او بیا داسې حالات پرې راشي چې هغه هر څه ترې ګډوډ شي. بعض څه وایي لکه اوس یو سړی په سعودي عرب کې دی ښه دینداره دی او بیا لاړ پاکستان ته، هلته حالات بدل شو. ښه دا څنګه؟ بس یاره هلته دا زه نه منم چې یو سړي ته استقامت نصیب شوی او د ده په دیندارۍ کې فرق راځي سعودي عرب کې او پاکستان کې. دا جدا مسله دی چې یو سړی دا وایي چې او سعودي عرب کې علم مجالس ډېر دي او د دیندارۍ یعنی دینداري ډېره ده، عامه د خلکو کې ښکاري په نسبت زموږ د ملکونو. دا زمانه ما خو د هغې دا مطلب خو نه دی چې ستا دینداري په ختمېدو وشي. اوس ته یو علاقې ته ورغلې هلته جومات نشته، نو ستا به دینداري کمېږي. هسې مثال ته یو علاقې ته ورغلې جومات دی، ته سبا له لاړې مثال کې علاج دپاره د انګریزانو ملکونو ته، نو هلته به ستا سهاري، هلته به بیا څه وی، هلته وی بیا د هر څه پرېږدي نه، ځکه چې هغه د انګریزانو ملک ته لاړې هلته خو هېڅ هم نشته. د هغه سړي خبرې دي چې د سره استقامت نشته او دی په دین مضبوط نه دی، په دین مضبوط پاتې کېدل. نیغه لار راونیسه او دا عزم وکړه، دا اراده وکړه چې د مرګه پورې به په دې یم، او که چېرته دې خپه خویږي را خویږي یا تیندک خورې او یا سیری دې وړي راوړي، نو بیا زر ځان ټینګوه هم په دغه لار باندې وپاتې شي. دې طریقه ده تر دې چې ته ورسېد رب العالمین جنت ته. د کوم وخته پورې؟ جنت ته رسېدو پورې. د کوم وخته پورې؟ چې ستا نه سوځي او الله ته نه راځي. د کوم وخته پورې؟ چې ته د قبر په سوالاتو کې پاش شي. د کوم وخته پورې؟ چې ته به پورې صراط واوړې. د کوم وخته پورې؟ د قیامت پورې، د حساب کتاب پورې. دا ټول خبرې ستا ذهن کې، د هغه وخته پورې به زه ځان په دین باندې مضبوط ساتم. او دا هسې نه کېږي په ارمانونو. زه به یو څو اسباب بیانوم، لکه دا د ارمان خبرې هم نه دي چې زما دا ارمان دی چې زه په دین باندې مضبوط پاتې. دا خو د هر سړي ارمان دی، خو په تشو ارمانونو څه کېږي. ما اوس مانځه کې یو آیت تلاوت کو، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصارى. الله سوي تلك امانيه. وی دوی چې جنت ته یا یهودین نوځي یا نصرانی. الله وی دا دوی ارمانونه وي. څه مطلب شو دوی ارمانونه؟ بې دلیله خبرې.
نو دغه شان یو سړی چې په دین مضبوط وي سړی داسې ووایي ناسته چې په دین مضبوط وي نو په دې څه کار کېږي ډډه یې لګولې ده ښه مزېداره او چې په دین مضبوط وي څه کوشش به کوې محنت به کوې په دین مضبوط پاتې کېده داسې معمولي شرف او مرتبه خو نه ده چې دا سړي ته په ارمانونو میلاویږي ارمان به او بیا به د ارمان او امید ته عملي جامه اغوستې عملي جامه چې روزنې ورچولې زه خو دا ټول مسلمانان وایي زموږ د ارمان دی په دې به یې چې جنت ته ورسي الله سوي سورة الاحقاف کې إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کوم خلکو چې دا ویلي چې زموږ رب الله دی مخکینی تفصیل ګورې ذهن کې راولي صرف ژبې وینا نه چې زموږ رب الله دی ټولې مسلې پکې دننه راغلي ثم استقاموا بیا په دې باندې نیغ پاتې شو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو په دوی باندې یره نه به غمجنه کېږي د دین باندې مضبوط پاتې کېدو د راسه د آخرت د یرو نه او د غمونو نه الله بچ کړو سورة فصلت کې الله وایي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کوم خلکو چې دا ویلي چې زموږ رب الله دی او بیا په دې خبر باندې کلک پاتې شوي دي د مرګ پورې تتنزل عليهم الملائكة د مرګ په وخت کې په دوی پسې ملائک راځي زیري ولا ملائک ملائکو ټولو پسې راځي څه ورته وایي ګورم د دې ورځې لپاره دی په دین کلک پاتې شوی دی دا مؤمن دی چې کوم مري او د ملائکو له زیری ورکوي هم د دې ورځې لپاره دی په دین مضبوط پاتې شوی دی ألا تخافوا ولا تحزنوا مغم جنه کېږئ او مه یېرېږئ معنی دا شوه چې د راروان حالاتو نه مه یېرېږئ د قیامت حالات مؤمن خو تېرېږي که نه مه یېرېږه او شاته دنیا پسې مه غمجنه کېږه ستا بچي که پاتې شوي دي الله د هغوی حفاظت کوي ستا خپلوان پاتې شوي دي الله د هغوی حفاظت کوي نو په دنیا پسې غمجنه کېږه مه روان حالاتو نه یېرېږه مه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون او دا که جنت زیره درکو چې الله تاسو سره لوس کو د دې ورځې لپاره د ټول مهنت کړی په دین کلک پاتې شوی دی نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ملائکو ته موږ ګورې ستاسو ملګري وو په دنیا کې او په آخرت کې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون په دې جنت کې چې ستاسو څه زړه غواړي هغه به درته میلاویږي او چې څه شی راغواړي هغه به درته میلاویږي نزلا من غفور رحیم دا د مهربان رب د طرف نه میلمستیا ده دا دومره قیمتي میلمستیا چې دوی کېږي دا دې دلاسه کېږي چې دی په دین باندې مضبوط پاتې شوی او په دین مضبوط پاتې کېده بار بار ډېر انتهایي ګران کار دی ځکه چې ته به قسمه قسم معاشرو ته مخامخ کېږي بیا به هم ته دینداری ته به د قسمه قسم خلکو سره کښېنې بیا به هم دینداری ته به کله غریبې کله به مالداری بیا به هم دینداری بیمار به روغ به بیا به هم دینداری مزدوری به کې نه به کې بیا به هم دینداری بوډا به ځواني که هر څنګه ته به دینداری که ته د انګریزانو په ملک کې که ته د مسلمانانو په ملک کې ته به دینداری که ستا بچي که نه یي ته به دینداری که ستا واده یي که نه به یي ته به دینداری که ته انټرنیټ استعمالوې که نه استعمالوې ته به دینداری که ته مالداری که ته غریب یې ته به مالداری که هر قسمه حالت په تا راځي ته به دینداری دا تاسو ته معمولي عمل ښکاري چې هر څه کېږي زه به دیندار یم دا معمولي کار دی ته به غریب مالدار دیندار به دا معمولي کار دی راشه ډېرو خلکو ایمانونه د غریبۍ د لاسه ګډوډ شوي دي د مالدارۍ د لاسه ګډوډ شوي دي
د مزدورو د لاسه ګډوډ شوي دي، معمولی پیسو سره زیاته شوي د هغې ګډوډ کړي دي، معمولی پیسه دې کمه شوي د هغې خراب کړي دي، معمولی پیسو ګټلو دپاره دین پرېښودی. هر قسمه حالاتو کې د رب العالمین بندگی کول او په دې باندې مضبوط اوسېده اوچته مرتبه ده. الله دې موږ ته نصیب کړي. بله فائده دا یاده کوي ثم استقم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په دې خبره باندې بیا مضبوط اوسه، یعنی د اسلام چې کوم حقوق دي دا ټول ادا کوه، په دې باندې ښه مضبوط اوسه او د تاویږه را تاویږه تیمه لکه د ګیدړ په شان یو ځای ته او بل ځای ته ټوپونه وهل او یو ځای ته تاویده بل ځای ته تاویده، دا کار مه کوه، په دې باندې مضبوط پاتې شه. دا فایده ده چې استقامت په دریو طریقو سره په دین مضبوط پاتې کېدل دا په دریو طریقو سره دي، په وینا سره، په کار سره او په زړه سره. ستا زړه بنیږي په دیندارۍ باندې به مضبوطي، اعمال به دي په اعمالو کې به دي استقامتي مضبوطوالی او په ژبه کې به دي استقامتي مضبوطوالی وي. دا درې خبرې یو بل سره تړلی شوي. حدیث کې راځي لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه. ایمان د بنده مضبوط نشي پاتې کېدی او نه مضبوطېدی شي چې څو پورې زړه نه مضبوط شوی. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. او زړه مضبوط نشي پاتې کېدی چې څو پورې ژبه مضبوطه نه وي. نو دا خبرې یو بل سره تړلی شوي. بنیادي ځای هغه کوم یو دی؟ زړه دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو زړه د هغه وخته پورې نیغ نشي پاتې کېدی څو پورې ژبه نیغه نه وي. څنګه؟ ژبه د زړه ګواهي ورکوي. بارک الله فیک وزادک الله علما. ژبه د زړه ګواهي کوي او ژبه د هغه څه وضاحت کوي چې په زړه کې دننه وي. نو چې ژبه دې کږه وه پوه شه چې دننه معامله خرابه ده. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. او چې زړه برابري ژبه ترجمانی کوي نو ژبه هم برابري، او چې ژبه دې برابر وه دا نور اندامونه به دې برابري. ځکه چې ما وایي استقامت په ژبه کې، استقامت په زړه کې، او استقامت په اندامونو کې، قول فعل او قلب زړه. یو حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی چې کله سحر شي نو دا ټول اندامونه د ژبې ته دا وایي کلها تکفر اللسان. د ژبې ته مینت کوي اتق الله فینا، زموږ په باره کې د الله نه ویرېږه، فانما نحن بک، موږ ګورې ستا د لاسه یو، فان استقمت استقمنا، که ته سیده یو موږ به سیده یو، وان اعوججت اعوججنا، که ته ژبې ته وایي که ته کږی شوې نو موږ هم کږی یو. ځکه چې ژبه چې څه وي خو اندامونه د باقي چې دی هم په دې باندې به رواني. نو درې خبرې دي: استقامت په وینا کې، په عمل کې او په زړه کې. پوه شوي به تاسو که نه؟ او که درس اخره کې تپوس وکړم یاده به یې ده. دا به مو غټ خوش قسمتي دی د بعضو چې درس اخره پورې مسله ځان سره راکاږي. دې ته استقامت وایي چې یو سړی په یو مسله واوري او بیا به مضبوط پاتې شي او یاد یې کړي. موږ یو پیر د شیخ ابن جبرین رحمه الله په درس کې ناستو، نو هغه د یو مسلې وضاحت کو، بالکل د مرګ نه تقریبا یو څو میاشتې مخکې، او ډېر عمر و په آخري وخت کې د شیخ رحمه الله. نو یو مسله راغله، په هغه مسله باندې هغه
د لغت مسله او د لغت په مسایلو کې اکثر د عربو د شعر او شاعري د دین دلیل نیول کیږي. هغوی زما ذهن کې یو شعر راغی، هغه شعر وي به ډېر څه خوشحاله. نو خوشحالي وجه څه ده چې شعر وي؟ نه، او لوی دریاب دی د علم، شعر ویل هغه ته څه دي؟ نو په دې زه انتهایي خوشحاله شم. شاګردانو ته بیا تپوس وکړو شیخ صاحب ولې په دې دومره خوشحالي؟ وایي دا د نن نه 15 کاله مخکې یو ځای کې کتاب پروت و ډېر پخوانی زوړ، هغه ما اړه راوړو، دا شعر مې مخې ته راغلی، هغه ما کتلی اوس مې ذهن کې راغی د نن نه 15 کاله مخکې. نو خوشحاله شو چې الله دا نعمت را نصیب کړی دی چې مسله راته یاد دی. 15 کاله مخکې یو کتاب مې وکتو سزي کې پروت وي، ما راواغوستو شاړو راړو، دا شعر پای کې و. نو ما په دې ذهن کې ورواچو، یاد مې کو دا شعر. اوس وی دې مسلې سره مې هغه شعر ذهن ته راغی. نو زه چې داسې خلک راشي او چې وګوري چې خبر واورو 10 منټه بعد تېرېږي چې دوی باره کې به څه وایي. او شیخ سپین ږیری او بیمار او چې بیا لځواني. زه دا منم چې دې کې به څه نه څه دام دخل لري چې ذهن د یو سړي کمزوری، خو بنیادي وجه هغه دی چې یو سړي شوق دی. بنیادي وجه دا چې یو سړي شوق نه وي. شوق هر څه دی الله په توفیق سره. نو مختصر خبره دا دی چې استقامت معنی دا دی چې انسان په ځان کې تقوا را پیدا کی، دینداری کوي او په دې دینداری مضبوط پاتې شي. الله پیغمبر ته وی فاستقم کما امرت، پیغمبر وی مضبوط اوسه په هغه څه یا څنګه چې ته الله ویلي دي. قرآن کې الله وی فاستقیموا الیه واستغفروه، استقامت په ځان کې راولئ او بخانه غواړئ. دلته فایده استقامت په ځان کې راولئ او بخانه غواړئ. دا دواړه خبرې په دې ذکر کړي دي د رب العالمین د کلام هر لفظ نه لفظ بلکې هر ټکی دا د حکمت نه ډک دی. الله وی استقامت په ځان کې راولئ او بخانه غواړه، معنی دا ده اشاره دی ته چې ای زما بنده الله وی کته استقامت په ځان کې راولم او په دې دین مضبوط پاتې کېده غواړي نو کمزور بیا به د بکیم کمزورتیا نو بخانه غواړه. فاستقیموا الیه واستغفروا. نو لکه څه مخکې تاسو ته وکړم چې لازم د انسان خپل په سنه سزي کې څه شي وښویېږي. لازم د ګناهونو نه پاک هغه صرف انبیاء کرام دي، خو بیا الله ته واپس کېږي. حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم استقیموا ولن تحصوا، په دین مضبوط پاتې شي. خو ګوره دا خبره یاده کوي چې تاسو ګورئ ټول هغه څه نشئ کولی څه چې راته الله ویلي دي. د پیغمبر وایي تاسو یې نشئ کولی. دا نشي کېدی چې یو انسان دې دا ووایي چې الله چې څه ویلي دی او څنګه یې ویلي ما قشن کړي، کېدی شي؟ نشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په بل حدیث کې ورسره دا شتي ولکن سددوا وابشروا. یو روایت کې راځي سددوا وقاربوا. سددوا معنی دا چې تسدید خدا چې ته زی ته ورسې، کوشش وکړه چې زی ته ورسې. وقاربوا او که زی ته ونه رسېدې نو ځان ورته نږدې خو که نه صرف په دې دین خو مضبوط پاتې شه که نه. که ونه رسېدې څه خبره نه ده، خو چې څه نږدې خو یې که نه. سددوا وقاربوا. سختی به په ځان نه جوړې، غلو به نه کې، کمی به نه کې، په دې لار روان اوسه. کوم ځای کې چې دنه څه کمی راځي الله ته واپس کېږي. دا مطلب دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې. او ځکه یو حدیث کې راځي په صحیحینو کې د حدیث انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی راننوتو وحبل ممدود بین ساریتین، او د دوو ستنو په منځ کې یو پړی چې دی هغه ځوړند کړی شوی دی. دوو
ستنو په منځ کې دا پړی یو بل پورې تړلی شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما هذا الحبل، دا پړی د څه دپاره؟ وی هذا حبل لزینب، دا د زینب رضی الله عنها دی. تصلي مونځ کوي ولاړی ولاړی، نو چې کله پکې سستی راشي او ستړی شي نو دا پړی بیا نیولی خو مونځ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا حلو، نه نه دا طریقه صحیح نه، دا پړی کولاوی کوي ویس پړی. لیصلی احدکم نشاطه فاذا کسل او فتر فلیقعد. تاسو کې یو سړی دی مونځ کوي چې څو پورې ده کې چستی، چې کله دی سستی محسوس کړي ستړی شي لږ ساعت ته دمه کوي کنه. مطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې دا دی چې ګوره یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو په دې دین ګوره زورور کېدی نه شئ، معنی دا چې په ځان باندې سختي مه جوړوئ. دومره په داسې طریقې سره دینداري کوه چې بیا ډېر وخت یې وکړي. استقامت به هلته ته نصیب کېږي چې ته داسې عمل وکړي چې ډېر وخت یې وکړي. ځکه حدیث کې راځي چې د الله کوم عمل خوښ دی؟ ادومها وان قله، د الله هغه عمل خوښ دی چې همیشوالی پي. نو داسې عمل کوه چې کولی شي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې زه به هره شپه به زه 14 رکعته تهجد کو، نو ته ښه سوچ دې پې کړی هره شپه به کولی شي؟ نه هره شپه نو بیا څنګه؟ داسې عمل وکړي چې په مخ یې کولی شي، داسې یو طریقه روانه کړي چې په مخ یې کولی شي. او ملک صاحب مخکې دا وایي چې څوک سختي کوي د ډېر وخت په دې خپل عمل باندې نشي پاتې کېدی. انسان دی لازم به ستړی کېږي. ان الدین یسر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم. امام بخاري دا روایت راوړی دین آسان دی. ولن یشاد الدین احد الا غلبه، دین سره څوک مقابله نشي کولی، دین په زورور کېږي. فسددوا وقاربوا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي میانه روي اختیار کوي، منځنۍ لار اختیار کوي. کوشش کوئ چې ځان ورسوئ، که ونه رسي نو ځان نږدې کا. وابشروا، ستاسو لپاره زیری دی. نو استقامت دې ته وایي چې ته هغه عمل چې کې په داسې طریقې وکړي چې په هغې باندې بیا نیغ او مضبوط پاتې شي. او سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته دا دعا خولی او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. وی ته دا دعا ډېره وعده یاده کوي، اللهم اهدنی وسددنی. نو دیز کی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړه چې الله ما ته هدایت نصیب کا او حق ته د رسیدو هغه توفیق را لراک او په دې مضبوط ساته. یو روایت کې داسې راځي اگر که سند کې څه نه څه کلام دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته داسې ویلو وی مؤمن چې دی کنه دی واهن راقع دی، واهن راقع، المؤمن واهن راقعون. دې څه معنی ده؟ مؤمن واپس کیدون کې دی او ګنډون کې دی. ځکه زه بار بار دا خبره کوم دې لپاره کوم چې ستاسو د علماو سره ناستې ته شوق پیدا شي چې صرف په ترجمو کار کی. بعض راشي وایي ما خو به زه مولوي صاحب سره ترجمه ویلې ده او څه مو ته خوشحاله روانه ترجمه نور پوهېږي نه. خو د دې حدیث ترجمه دا ده چې مؤمن واپس کیدونکې ګنډونکی دی. وضاحت لپاره به لازم یو عالم ته کښېني هله به پوه شي. مؤمن واپس کیدونکی نه معنی دا دی چې کم ځای کې چې څه خطا وشي غلطي وشي زر راواپس کېږي الله ته. او ګنډونکی دی معنی دا چې که چېرته ایمان کې څه ځای سیرې شي که نه نو زر یې بیا وګنډي، په ګناه پسې ګناه نه کوي. مخکې حدیث تیر شو اتق الله حیثما کنت، هغه حدیث کې وکنه چې په بدۍ پسې څه کوه نیکي کوه. دې ته وایي مؤمن واپس کېدونکی دی او ګنډونکی دی. که چېرته په ایمان کې څه ځای سیرې شي
او ایمان کی سوره راشي نو دی واپس شي، نو مطلب دی چې هغه ځای وګنډي، داسې پرې نه دي. که ته یې پرېږدې نن لږ ځای سیري شو، ستا دا کپړه د تا چا اچولی د کمیس نن یې ترخ وشلېد او تا پرېښو، سبا له ضرور کته راځي، ورو کته راځي، بیا بل ځای وسیري، بیا بل ځای سیري شي، ستا توپ ټول خراب شو او ستا کپړه ټوله خرابه شو، ستا کمیس ټول وشلېد. چې کوم ځای سیري شي معمولي او ته یې زر وګنډې نو دا نور ثوب او دا نور کمیس او دا نور کپړه به بچ پاتې شي او هغه ځای برابر شو. دغه شان د مؤمن شان دی چې د نیغ په دیندارۍ باندې نیغ پاتې کېږي، مضبوط پاتې کېږي. که چېرته کمی زیاتې راځي نو زر ځان راواپس کوي الله ته. اخره کې یو څو اسباب درته ذکر کوم چې دا اسباب او دا خبرې په چا کېږي نو هغه ته استقامت نصیب کېږي. اولنۍ خبره د الله دپاره اخلاص. کوم سړی چې عمل د الله دپاره خالص کوي دی په دې عمل باندې همیشه پاتې کېږي، ځکه چې وجه دی چې دا خالص وي. کوم سړی چې یو عبادت کوي په دې نیت چې الله پې راضي کوم، خالص نیت یې دغه دی چې الله ته ځان نږدې کوم، رب العالمین په دې عبادت باندې مضبوط پاتې کوي. او چې کله په عمل کې د ریاکاري او ټیم پاسۍ دې کوو او هسې نازړه او خلق کې کوي او منګه یې کوو او په دې قصو کې پروت یې نو بیا په دې عمل باندې تا ته مداومت او همیشوالی نه نصیب کېږي. دویم چې کوم سړی الله ته رجوع ډېره کوي، توبه وباسي او استغفار ډېر وي، الله یې په دین مضبوط پاتې کوي، ځکه چې هلته دی یعنی دا احساس ورسره دی چې دا کوم کار چې ما وکړو دا ما غلط وکړو نو په غلطۍ پسې غلطي نه کوي. او کوم سړی چې په غلطۍ پسې غلطي کوي نو یې تبه وبرباد شي. ما تاسو له مثال درکو لږ ساعت مخکې، لکه یو سړی دی انټرنیټ یې کولاو کو، په انټرنیټ کې د زنانه تصویر راغی، دا غلطي یې دنه وشوه، دا ورته وکتو غلطي وشوه، دا خبره د ختمه کړه، نوره صحیح شو، نقصان لږ شی خو د واپس خبره برابر کړ. نه په دې پسې بل دا تصویر خو مزیدار راشي، دې پسې بل وګوره، ښه دې پسې فلم وګوره، دې پسې سندره واوره، ښه دې پسې د یو پردۍ جنۍ سره رابطه جوړه کړه، ښه دې پسې د عشق او د مینې او محبت خبرې د پردو جنکو سره شروع کړه، په دې پسې جنکو سره میسیجي شروع کړه، په دې پسې بیا ولیعذ بالله زنا ته ورسه، په دې پسې بیا د زنا مدمن معنی ده چې د زنا نشهیز شه او بیا پالکانو پسې ګرځه او داسې ورځه، اخره کې دا سړی تباه و برباد شو. غلطي د نه په کوم ځای کې شوې وه بنیادي، هغه اول ځای کې د ځان کنټرول نه کو واپس نه شو. لکه لږ ساعت مخکې ما هغه روایت وي چې مؤمن واپس کېدونکی دی او ګنډونکی دی، دغه ځای ونه ګنډو او په هغې کې پاتې شو. یو سړی د حرام معامله یې وکړه، توبه یې وویسته، الله ته واپس شو. یو سړی د حرامو معامله یې وکړه، ښه دا خو ډېره فایده ده پکې او ډېره مزه یې وکړه، سبا یې لږه ډېره کړه، بل ورځ یې ډېره کړه، بل ورځ یې ډېره کړه او ښه پکې ورننوتو، تباه و برباد شو. خسر الدنیا والآخره، دنیا او آخرت دواړه ختم شو. داسې زه بیا عباداتو کې چې څومره ته شاته پاتې کېږي او په ګناه پسې ګناه کې نو د نیغې لارې نه به اوړې او استقامت دا سوچ هم مه کوه چې ما سره به، ځکه چې هلته د استقامت ترلاسه کولو چې کومه طریقه ده هغه ته پرېښودې ده. نو کوم سړی چې د الله نه بخښنه ډېره غواړي او توبې وباسي دی اکثر په نیغه لار پاتې کېږي. ولې ځکه دته احساس دی چې دا کار ما غلط وکړو نو په غلطۍ پسې بیا غلطي نه کوي، په ګناه پسې ګناه نه کوي، نو دی په دې نیغه لار پاتې کېږي. منګه ما دا خبره که یو درس کې ذکر کړې وه، یو وخت کې منګه یو ځای کې سبق وي او هغې کې چې چا ښه نمبرې واخیستې هغه له به چکر ورکوو او د ریاض نه بهر ته به ځي او دا به او دغه به، په هغې کې زما نوم و.
نو کم کس چې په موږ باندې مشر و هغه انتهایي سخت انسان و، انتهایي سخت. یو هلک به وخاندل هم په هغه به دا خبره بده لګېده او تاسو ټایم ضایع کوئ، دې پسې تلاوت وکړئ او دا وکړئ، دا انتهایي سخت. بیا ډېر وخت بعد ما هغه کس لیدلی په یو ناشنا حال کې، زه سره ملګرو خواله ورغلی وم، نو یو کس راغی په هغه نیم جنګۍ چې اچولی او ویښته په بدل و، غاړې ته امیل پروت و، میلاو شو. ما ته کسان وایي تا دې ونه پېژنم؟ نه وایي دغه پلان یې دا قالک و. ولې یو خو د سختي ډېره کړې ده، دویم دې په سزي کې خویدلی ده او په هغې پسې بیا سم خویدلی دی. لکه لازم دنه خو سزي کې ګناهونه شوي دي، هغې پسې د بیا نور کړي دي او په هغې پسې نور کړي هغه سړی اوس دا حال دی. هغه دینداري او هر څه ختم شوي دي. نو الله ته هر وخت واپس کېږه، په دې دین به مضبوط پاتې شي. درېیمه وجه او سبب چې یو سړی د خپل ځان سره حساب کتاب کوي. لکه د شپې ته وده کېږي که نه، یو 2 منټه ته صرف دې خبرې له ورکوې چې ما نن څه کړي دي، نو ته په دیندارۍ مضبوط پاتې شي. څنګه به پاتې شي مضبوط؟ د دې سره څه کار دی؟ نفس سره به حساب وکړي نو ملامته به یې کړي او واپس به یې په زور دی دیندارۍ ته راولي، نو کامیاب به شي. لکه د دنیا والا چې د شپې پرېوځي هم د حساب کوي، ښه نن ما 200 وګټلې، ابروز ما 200 وګټلې، د هغې نه 3 ورځې مخکې زه نه وم تللی، نو که په هغه ورځ ما 200 وګټلی وي نن به ما سره 600 وي، خو نن 400 دي. نو اوس داسې نوی عزم دا دی چې چوټي به نه کوم. کمی دی ما کې 200 ریاله ما د چوټۍ د لاسه وبېلل، اوس نوی عزم دا دی چې چوټي به نه کوم. یو سړی ځان سره حساب کوي، زه سهار منځه له کار له ځم، سهار منځه نه بعد ماښامه پورې ماسخوتنه پورې دومره به وګټلې. که چېرته دا زه ډیوټي دی 10 ته کم او د شپې 12 ته کم، څو به ګټم دومره. نوی عزم دا دی چې دغه ټیم به هم په دې کې واړو. دا زه د دنیا والا خبره کوم، د دیندارو خلکو هم دغه کیسه وي. نن ما څومره دینداري وکړه، خفه شي یاره دغه ځای کمی شي، او بس سبا به دا کمی نه وي. نن چې زه سهار جومات ته تلمه جمعه ولاړه وه، دا کوتاهي وه، سبا له به زه جومات ته ځم او سنت به ملته کوم. نن د قرآن تلاوت ما د سره نه دی کړی، بس سبا به انشاءالله زه د قرآن تلاوت کوم دومره او داسې پسې بیا ځه. نو محاسبة النفس چې خپل نفس سره د حساب کوو، په دیندارۍ به نیغ پاتې شي. څلورم عمل مراقبة الله، د الله لحاظ په هر زمانه کې او په هر ځمکه باندې، یعنې د الله نه حیا کول. فایده به څه وي؟ د الله نه به یریږي، نو بندګي به یې کوي، عبادت به کوي او د ګناهونو به ځان ساتي. تاسو ټول ګناه به پرېږدي. لکه اوس یو سړی د ګناهونه نه کوي بلکل، او عبادت هم نه کوي، سم خیال دی؟ دیندار دی؟ د څه نه چې الله منع کړی دی هغې نه ځان لرې ساتي، خو عبادت هم نه کوي. دی په دې هم نه دی پوه چې الله تعالی دین هم منع کړی چې عبادت به نه پرېږدي. نو کله چې تا د الله نه حیا کوله، نو عبادت چې سره ته الله وي به کوې، چې د څه نه منع کړی د هغې نه به منې هر وخت، نو په دین به مضبوط پاتې شي. پنځم عمل علم زده کول، چې علم در سره په دین به مضبوط پاتې شي. ځکه تا ته پته ده چې زما د دې عمل فایده څه ده او زما د دې عمل نقصان څه دی. شپږم عمل د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته،
د نیکانو سره چې مجلس کې کینی دیندار به او په دین به پاتې شي او چې څومره مجلس بدلې او ګډوډو خلکو طرف ته اوړي نو دومره به ستا ایمان او اعمال کمزوري کیږي. اخرنی سبب به ذکر کو، اسباب ډیر دي خو ختم شو. اخرنی دا چې الله نه ډیرې دعاګانې غوښته، هر وخت د الله نه دا دعا غواړي چې الله ما ته استقامت نصیب کړي، چې ته مړ شي په داسې حال کې، په کوم حال کې چې ته یې او ځان دې خوښ دی، چې ته په دغه حال کې مړ شي بلکې د دې نه په ښه حال کې. نو دا دعاګانې همیشه د الله نه غواړي. ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام او دې ټولو خپلو بچو ته نصیحتونه کړي، لا تموتن الا وانتم مسلمون، نه به مرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. دې څه مطلب دی؟ نه چې استقامت ته پکې ان د هغه وخته پورې چې ته صحیح اسلام باندې پاتې کېږي خو دې ته استقامت وایي که نو ډېرې دعاګانې د الله نه غواړئ. په دې سره د درس هم اختتام ته ورسېدو. د حدیث هم انشاءالله پر روان درس کې به 22 نمبر حدیث نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته استقامت نصیب کړي په دین باندې، استقامت د وینا، استقامت د عمل او استقامت د زړه، او رب العالمین دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.